دا خبره ډیره زیاته کیږي او بار بار مونږ اورو چې د انسان په بدن کې اپنډکس یو داسې اندام دی چې فضول اندام دی او هیڅ فایده انسان بدن ته نشته. دا یو فضول خبره ده ځکه چې د اپنډکس مثال د انسان په بدن کې داسې دی لکه حفاظتي کور او په دې کې هغه بکټریا هغه جراثیم اوسي کم چې د انسان بدن ته فایدمند او فایده ورکوي. کله هم چې انسان خوراک کوي او خوراک چې کولمو ته راشي نو د هغې ازمولو دپاره د دې نه یو بکټریا راځي چې هغې ته بکټریا فلورا ویلی شي چې دا خوراک ازموي او د خوراک نه هغه فایده اخلي او د انسان بدن ته ورکوي چې د هغه ورته ضرورت وي. که چېرې په دې خوراک کې د بهر نه جراثیم راغلي وي چې هغه د انسان بدن دپاره نقصاني وي د هغه په وژلو کې هم مدد ورکوي. او اپنډکس د ټي سیل او بي سیل سره مدد کوي، هغه طاقت کم چې د بیمارو خلاف جګړه کوي. او که چېرې د کولمو نه د میډیسن په ذریعه یا د نورې بیمارۍ په ذریعه هغه بکټریا او جراثیم ختم شي کم چې د انسان صحت ته فایده ورکوي، نو اپنډکس یو داسې اندام دی چې هغه بکټریا هغه جراثیم د انسان کولمو ته دوباره راولي. او که چېرې دا جراثیم د انسان د کولمو نه ختم شو نو بیا انسان ته یو بیماري لګېدي چې هغې ته شارټکټ سی آی ډي ویلی شي چې دا ډېره خطرناکه بیماري ده. نو تاسو پخپله ووایئ چې اپنډکس فایدهمند اندام دی یا غیر فایدهمند. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریه.